باندې خلک دونه متاثره کړي دي چې دا خبره کوي خلک ورته غوږ دي. د دنیا توجه دا د دې دویم ځل دی چې دا اسرائیل ته لاړه، د اسرائیل د دې بربریت او درولو دپاره. نو مخکې به نه ترقي یافته به نه، مشري به لیډرشپ امامت به د دوی په لاس کې نه. زمونږ خو چې د 22-23 سال وي نو دی په پبجي کې له سر وردن نه کړی، پبجي کوي، ګوتې ولې پیدا کړي، په موبایل کې انټرنیټ مضبوط اچولی، ځان له کمپیوټر یې مضبوطې جوړې کړي. او که نه په پبجي وغیره نه پوهېږي نو موټرسایکل ته به ختلی، هغې له به سپیډ ورکوي، ریس به لګوي، ون ویلینګ به کوي. دې ته دی توره وایي. ما توره وکړه ده، دنیا مې فتح کړه ده. دومره لو لیول والا د مزغونه غورځېدلي خلک چې دغه قام دغه ځوانان ته راپاڅولی شي، زیات نه زیات به په ټک ټاک باندې تاو راتاو شي، په هغې باندې به ځان مشهور کړي، څه الټه سیده کار کوي خو چې دی مشهور شي. بس شهرت د ده دپاره توره ده، علم طرف ته نه راځي. داسې قام به څه په مخکې لاړ شي. د دې قامونو ځوانانو د هغې جنګۍ 22-23 سال عمر کې دونه علم ګین کړی او بیا یې عمل ته مو ګوره، د ظلم خلاف ودرېدله. دا کار د مسلمان دی. مسلمان د جسد واحد په شانته دی. یو مسلمان ته څه مسله پیدا شوه ټول به ورته رایوځای کېږي، هغه ځای ته به راځي.